اکرمه د ابو جهل زوی و او ابو جهل هغه کس و چې اسلام او نبی صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو خلاف ډیر جنگ کړی و. هغه ډیر مسلمانان شهید کړي وو ځکه چې هغوی ایمان راوړی و او نعوذ بالله هغوی بیا نبی صلی الله علیه وسلم نه مړ کولو دپاره ډیر تدبیرونه هم کړي وو او جنگ کې ځان سره یو لښکر هم راوړی و. نو دا ډیره ښکاره خبره وه چې هغې نبي صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو دپاره څه غوښتو او بیا د هغې نیتونو سره یو جنگ کې مړ شو او هغې زوی د پلار مړ کېدو نه وروسته هم مسلمانانو سره ډیر جنګونه کړي وو. خو یو ورځ د مکې فتح کېدو نه پس هغه نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات له راتو. نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسېدو چې اکرمه هغوی سره ملاقات له مکې ته راغلی دی، نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابیانو ته وکتو او ویل چې اکرمه را روان دی او زه هیله لرم چې هغه به اسلام قبول کړي او مسلمان بشي. نو یاد ساتئ چې هغې موجودیت کې څوک به هم هغې پلار ته ابو جهل به نه وایي، ځکه چې هغې زړه به خفه شي که نن هغه مسلمان شي او هغې ته دا احساس وشي چې هغې پلار غلط و او دا چې هغې پلار ډېر ګناهونه کړي وو خو هغه اوس هم هغې پلار دی. نو که تاسو کې چې هغې پلار ته ابو جهل یعنی د جاهلانو پلار وویل، نو اکرمه به ډېر غمجنه شي، نو ځکه هغې موجودیت کې به هغې پلار ته ابو جهل نه وی. نو دا و د نبی صلی الله علیه وسلم رحم او همدردي. او بیا مکې کې چې نبی صلی الله علیه وسلم خلاف ډېر سازشونه کړي وو، چاته چې د منافقانو سردار به ویل کېدو، عبدالله بن ابی بن سلول، هغې زوی نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویل چې زه خبر یم زما پلار تاسو سره ډېر بد کړي دي، تاسو ته ډېر تکلیف رسولی دی، خو هغه زما پلار و او زه هغې دپاره ډېر غمجنه یم او فکر کوم. نو نبی صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې خپل کمیس راویستو او هغې ته یې درکړو او ویل چې دا به خپل پلار ته کفن په ځای واچوئ او په دې کې به ورته ښخ کړي. نو تاسو لږ د نبی صلی الله علیه وسلم جامو کې ښخېدو تصور وکړئ، څومره خلک دي په دې شی خواهش لري. نو موږ خو داسې تصور هم نشو کولی، خو بیا هم الله ویلیو چې دا شی به د هغې ګناهونه نه بخي او څه هم چې هغې کړي دي. خو هغه وخت نبی صلی الله علیه وسلم هغې زوی په اړه سوچ کو او هغوی هغې زوی دپاره زړه خوږ شوی و، ځکه چې دوی ته احساس و چې د پلار وفات کېدل څنګه وي. نو دا د همدردي